الحمدلله وکفا والصلاة والسلام علی رسول الله وبعد. اول خو محترمو تاسو ته چې دا کم الهي تکلیف پیښ شو او کم قرباني ورکوه شولې او کم شهدا کم زخمیان کم مالونه او ستاسو ټوله شتمني چې خرابه شوې ده د دې دپاره موږ تاسو ته د شهداو لپاره جنت فردوس غواړو او د زخمیانو لپاره مو شفای کامله عاجله غواړو چې الله پاک ته صحت کامله ورکړي. محترمو ستاسو دپاره صبر غواړو. دا د الله پاک د جانبه پیښه یو دغه ده، پر دې به صبر کوو سره. نور خو الحمدلله تاسې وکتل خپله درته معلومه شوه ستاسې پر دې غمیزه باندې ټول افغانستان خفه دی او ټول افغانستان الحمدلله خپل هستي او نیستي ستاسو سره شریکه کړې ده. هغه د هره نوعه خلک چې کش تجاران وړونه دا دي زموږ پر بغلو ناست دي، تر موږ د مخه دوی راغلي دي و دې ځای ته ناست دي. نو دا عجبه د یو خوشبختۍ او د نیکبختۍ یو وخت یو زمان دی. په دې خاطر که اوس خدای مکړه یو بل اداره وه په هغه وخت کې هم داسې پیښې راتللې، خو هغه به داسې وه داسې محدود خلک به ځای ته سوه، نور بې دوی وه خپل مشکلات سره پرېښول. خو تاسې مطمئن اوسئ تر هغه وخته پورې چې ستاسو دپاره سرایونه نه وي جوړ شوي، ستاسو دپاره د امکان د زندګۍ وخت ځای نه وي برابر شوی، انشاءالله موږ به درسره یو. دا چې زه څو ورځې بعده راځم دې ځای ته، دې حاجي صاحب ته زما مصروفیات معلوم دی. زه خو مو دا غوښته چې په اول وهلت کې موږ وایي او راغلي وایي دلته په کوم وخت کې چې رئیس الوزرا محترم د دغه پیښ شو، موږ هم خبر شول په وختي کې د لمانځه مخکې دا اطلاع موږ ته راغله. نو دستي حاجي ملا صاحب محترم ملګري سره راټول کړه چې هغه شرف الدین مولوي صاحب و ترابي صاحب و مثلا بل شپږ ونه یونس اخندزاده صاحب د زراعت وزیر صاحب او دا ټوله سره راټول څه دستي جدي بس دا وویله چې تاسې بس دوی ځانونه ورسوئ، تقریبا څه امکانات هم په لاس ورکړه چې دا بس په اول وهله کې تاسې ورسوئ خپلو هغه ځایونو ته چې هغه زلزله ځپلو ځایونه دي. نو اوس هم چې موږ راغلي الحمدلله کم تجاران وړونه چې زموږ سره یا په داخل کې یا په بهر کې کومک کړی دی، هغه نن ورځ موږ تاسو مخ ته ایښی دی، راوړی مو دی درته. په دې کې تاسې مطمئن اوسئ چې کومې کمیټې کم مشران د دې څه دپاره ټاکل شوي دي، هغه داسې ګمان و فکر وکړي لکه زه چې یم، لکه خلیفه صاحب محترم چې لکه بل داسې یو مشر چې یعنې مطلب دا چې یعنې داسې یو فکر ونه کوي چې کم شی به زموږ په نامه راځي هغه خدای مکړه هغه به په بله ځي. انشاءالله ستاسو دپاره چې یو شی لږ ډېر هغه چې راځي هغه به ستاسو ته رارسیږي. بل چې دا زموږ سره کم یو تاجر راغلی دی تجار صاحب کمینزاده صاحب، نور مشرانو هم دا غوښتله چې راشي، تجارانو زړه غوښته، یعنې دا یو قسم دلسوزي ده ستاسو سره، یا ستاسو سره یو قسم خواخوږي ده. خو الحمدلله دوی داسې په خپل دغه باندې ډېر څه کړي دي چې تقریبا 18 میلیونه افغانۍ دوی ټیلې کړي دي. دوی ډېر څه په فکر کې درلوده، خو دا و چې زموږ وخت کم و موږ ځو، نو هغه نور چې څه وه هغه پرېښوله چې مقصد هغه په تدریج را ټولېدله. او نور هم بعضو مثلا تجاران وړونه حتی د دوبۍ څخه موږ ته چې حاجي نعمت نومیږي، هغه تقریبا $1.5 لک دغه ځای راواستوله. دالته د کامیر شرکت 100 لکه افغانۍ هغو راکړي دي. شرف الدین مولوي صاحب دا کوم کمیټې چې دلته ټاکل شوي دي دا به د دې دپاره وي چې د دغو خلکو د سرپناه مثلا د بیا جوړولو دستي شروع وکړي، هغه ځای کې به وي چې څنګه اطمینان وي، ابادي به په جوړېږي، همدلته به وي، ابادي به په دې جوړېږي. او بل دا خبره کوو چې د دغه بناو دپاره چې جوړېږي، حاجي صاحب محترم دا ویله چې موږ ګاډر رالیږو، ګاډر دا ګاډر به هم راځي تر 1000 کورو پورې ستاسو چې تخریب شوي دي
دا موږ په ذمه باندې انشاءالله اخو ستاسې دا کورونه د زورو کورو جوړېده دا زموږ ذمهداري ده انشاءالله تاسې بېغمه اوسئ چې ژمی را نږدې کېږي موږ به انشاءالله در تکمیل کړو چې موږ دلته راغلي موږ د دې دپاره د خپلو د کمیټو مشرانو چې دلته اوس وجود لري ستاسې سره کوم شی چې موږ راوړی وو موږ ترجیح دي اول د دغه خراب شوي کورو دپاره بس دستي لاس په کار شي یعنې کورونه دې دستي ورته شروع کړي مقصد د جوړولو او هغه ساختماني شیان لکه ګاډرو مقصد یا بل شی هغه کمینزاده صاحب محترم د زورو کورو دپاره ماته اطمینان راکوي چې زموږ د زورو کورو دپاره انشاءالله هغه همکاري موږ ورسره کوو نو دا یوازې کمینزاده صاحب دی الحمدلله زموږ پر بغل دا دی نور د صرافانو مشران ناست دي نور تجاران هم شته نور تجاران هم خو تاسې دا تشویش مه کوئ داسې یو غټه غمیزه چې په یو ملک کې بیخي په یو بل داسې ملک کې چې موږ خو داسې لکه دلته پر یو میراث چې راغلي هغه هم داسې چې داسې هر څه د نیسته سره برابر وه خو بیا هم الحمدلله د خپل ولس سره مو هستي و نیستي شریکه کړل بیا هم شریکو په دې کې تاسې بیخي مطمئن اوسئ موږ د ټوله دنیاوالو څخه دا غوښتنه ده چې باید په هر بخش کې چې د دغو زلزله ځپلو ضرورت یې ورته باید دوی خپل همکاري و خپل توان و طاقت ځینې ونه سپموي باید دوی همکاري وکړي په دې کې ژر تر ژره ځکه چې نن سبا ژمی را روان دی باید ژمي ته زموږ د دغو خلکو دپاره سرپناه باید جوړه وای او جوړه شي نو موږ د ټوله دنیاوالو څخه هر څوک چې دي که اسلامي دي که غیر اسلامي دي د ټولو څخه دا غوښتنه ده چې ژر تر ژره دغه ځای ته د بیا آبادولو دپاره داسې یو لاس په کار شي چې هغه که داسې یو مصنوعي شیان جوړي چې هغه د کور مثلا په دې ځای کې خو واورې کېږي او بارانونه سخت دي او چې هغه رقم کورونه داسې دغه جوړ کورونه مثلا لکه دا یو قسم ټانکران چې صفا کوري پکښې کې مثلا صفا یوه کمره یې پکښې کې که د دې څخه کار واخیسته شي هم ښه خبره ده یعنې چې ویې لري او دا خو موږ خپل هغه د نیستۍ حالت وښوئ چې موږ به ګاډرو هغه کم شی چې هغه موږ انشاءالله راوړو د دې خلکو دپاره ژر تر ژره خو دوی دې حوصله د لاسه نه ورکوي ما بعضې وخت یو خبره واورېدله دلته دا اوس په دې کومه الحمدلله موږ چې دا څه د کمیټې مسؤلین ناست دي موږ 100% کې لکه پر ځان چې اعتماد و باور لرو پر دوی هم دغسې باور و اعتماد شته ځکه مشرتابه دوی راوستلي دي د دې دپاره راستولي دي چې د ستاسې خدمت وکړي نو انشاءالله په دوی کې به داسې څه نه وي چې اوس څوک یو اشتباه وکړي یا میډیا ته خبره وکړي خو پام کوئ چې داسې یو خبره باید څوک ونه کړي چې وایي دلته هم داسې څه پېښ شوي دي لکه د پخوا په څېر دي او اول خو دا خبره نه ده سمه چې موږ د پخوا په څېر ورسره مشابه کوي ځکه هغه خو یو جلا قسم خلک وه خو الحمدلله دا نن ستاسو سره چې موږ ولاړ او ناست یو د سره دا په اخلاص یې صرف دا د خولې خبره مو نه ده چې څه وایو هغه په زړه کې هم ده نو تاسې مطمئن اوسئ موږ خپل هستي و نیستي ستاسو سره شریکوو او دا دی په دنیاوالو مو هم غږ وکړئ دنیاوال دې هغه څه وکړي چې ژر تر ژره د دغو غم ځپلو د دغو زلزله ځپلو هغه درد دوا شي هغه د سرپناه ترتیب برابر شي والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته